سټیډیم پیښور کې د جمناسټیک د سیالۍ د افغانستان د کابل او د پاکستان د خیبر پختونخوا د جمناسټیک د لوبغاړو ترمنځ د اتوار په ورځ ترسره شوې. د کابل نه د جمناسټیک د لوبغاړو پیښور ته د راتګ په اړه د پښتونخوا د جمناسټیک د ټولنې مشر اعجاز احمد وایي د دې دوستانه سیالیو مقصد د لوبو د لارې د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ د ورورولۍ یو ماحول راجوړول وو. موږ ته د افغانستان له طرف نه دعوت راغلو، هغه موږ ډېر کل دل سره منظور کړ او هغه راغوسل او دا مقابله مو کړه او د دې زمون کوشش دا دی چې زمون د اسلامي ممالک چې دي دا دواړه نورم نږدې شي. اعلان کې چې دا مونږه دینی لحاظ سره مونږه دواړه مسلمانان یو او زمونږ دنه چې کوم دی که بار به نفرت وي خو دنه نه مونږه یو دینی جذبې سره دا مونږه دا منعقد کړ او که هغې دعوت راکړو نو مونږ به هم ځو. د افغانستان د کابل څخه د لوبو لپاره راغلی یو لوبغاړی کبیر احمد د دې سیالیو په ترتیب کولو د پیښور د لوبو د ټولنې مننه کوي او وایي: بسم الله الرحمن الرحیم. کبیر احمد هستم از افغانستان. مدعی مسابقه دوستانه است. دلته دوستانه سیالیو ته راغلی یو چې په ترڅ کې مو دوهم مقام ترلاسه کړو. له استاد اعجاز نه مننه کوم چې دا سیالۍ تابع کړې وي. جمناسټیک لوبه اوس په افغانستان کې ښه شوې ده، خو د زه د نشوالي په څیر ستونزې شته چې هیلمن یم افغان چارواکي هوارې کړي. په ځینو لوبو کې د کابل او په ځینو لوبو کې بیا د خیبر پختونخوا لوبغاړو بریا ترلاسه کړه، خو په مجموعي ډول خیبر پختونخوا لومړی او کابل دویم پوزیشن ترلاسه کړو. د پای په دستوره کې لوبغاړو ته چارواکو میډلونه ورکړل او په یو اتڼیز بنډار د دستوره پای ته ورسېدله.